السلام علیکم ټولو ملګرو ته. زما چې څونه ملګري دي زما په خوا کې چې کوم مشر ناست دی نو ماشاءالله د مشرانو په خوا کې ناست یم او د هغې سره سره موږ به د مشرانو خبره منو. ښکته به یې نارته وو. زموږ چې کوم مشر زموږ سره د وخت نه خلکو په ویډیوګانو کې لیدلی نو ډېرو خلکو د هغه بابا په موضوع کې د مشر ترینګ وکړو چې په هغې کې ماشاءالله څه 24 لک روپۍ په هغه چنده کې د مخکې نه برابر وي د ویډیوګانو نه بغیر. او څه به وله زموږ د بل ورور هم راټولې کړي باسیتې کلمې زموږ ټول وروڼه یو چې دا کم وله چنده کړل او کېنولی دی. خو د مشر چې موږ ته د نورو مشرانو خبره را مخې ته کړه خپل لکه یو سړی مثال په طور مجرم شو خو په هغه باندې د دیت کومه جرمانه چې کېښودی شوه په هغې کې دا سړی مخې ته ځي مثال په طور او هغه لکه خرابېږي نو دا بیا الله پاک بیا موږ رانیسي په دې باندې. نو موږ د خپل مشر څه وعده وکړه چې خبرې موږ ستا ښکته نارته وو بلکل ستا خبره موږ په سر سترګو منو. د جمعې د ورځې پورې موږ له ټیم راکړی شوی دی او د جمعې د ورځې نه پس چې دا کار هغو پوره نه کړو نو زه خپل ټولو مینهوالو ته یم قامي مشرانو ته یم دا مشر هم ماشاءالله د 22 قامونو څخه کیني پاسي هغه خلکو ته موږ وایو بیا هم چې اواز وکړو وروره دا خبره زموږ د دیر خبره ده او د پښتنو او غونډ پښتانه موږ ټول یو دیر او سوات دا چې دی سوات دی او دا دیر دی وروره موږ ټول یو چې څنګه هم اواز وکړو نو تاخیر به بیا نه کوئ سړی به اوچته ووایي لاس چې مات شي غاړې لځي. نو حاجي صاحب موږ ستاسو خبره په دې ویډیو کې ومنله او بلکل ستاسو خبره ښکته نارته او که بیا هم زموږ په څه خبرو په کمي کوتاهي باندې د چا زړه ته درد رسېدلی په دې خبرو کې نو موږ په هغې بښنه غواړو حد دا چې دا سړی رازاد شي. زه ډېره ستا مننه کوم سید ولي شاه چې تا کومه خبره موږ درته وکړه او تا دلته راوړه دا خبره او د قوم ته او د مخلوق ته او د پښتنو ته دې نشر کړه. نو زما څه داسې څه الفاظ نشته چې ستا شکریه ده په کوم ډول باندې ادا کړمه. د دې نه مخکې خبرې چلېدې خو لکه بار یوه خبره به کېده بله به کېده خبره تصدیق ده راله. نن پکې مشرانو ما ته پاکستان نه ټلیفونونه وکړه او دلته چې زمونږ کوم قومیت باندې کوم کسان دي نو هغو هم ما ته وویل چې یاره دا خبره لازمه ده دا سړی موږ پېژنو د ده چې د دوی د لاسه کوم قتل شوی دی او دا بلکل لکه په پرین خبره ده دا بلکل لکه دا موږ منلې خبره ده زموږ سره بلکل لکه د سپین ږیری په یو ځای کې پاتې کېږي. نو زه درته داسې وایم چې زموږ د مشاڼي قومي تړون د سعودي عرب دلته یو چارمین دی چې د هغه نوم عبدالغفور حاجي صاحب دی هغه زما سره د پاکستان نه رابطه وکړه او میسج یې راته وکړه چې دغه د سید ولي شاه درولله او لږې خبرې اترې ورسره شریکې کړه دا خبره حقیقت ده په دې کې هېڅ دروغ نشته. نو خبره انشاءالله موږ کنفرم کړه او هغو سره زما رابطې په ځای دي او رابطې مې ورسره شوي دي. نو ستا د ډېره مننه کوم سید ولي شاه زنده‌باد چې د قوم دپاره غږ کوي او د قوم دپاره اواز کوي. نو انشاءالله موږ به هر کار کوو کنځل به نه کوو تاویل ماویل به نه کوو خبرې به ټولې د عزت کوو چې ستا څومره مسلې وي او په هره خبره تا تنقید کوو د کومه خبره د مرضۍ نه وه نو خبرې به د مذاکراتو د لارې حل کوو او په ښه ډول به یې ختموو. ډېره مننه اورېدونکو او کتونکو. زه خپلو مشرانو ته خپلو کشرانو وروڼو ته یوه دا خبره هم کوم چې زه کله د دې پیملۍ سره رایوځای شویم خصوصا د عمران بهي سره او د مشواڼې قوم سره ما ته ښې لارې راښیي او کومه خلک چې د دې په ارمان دي چې کله به دا غلط کردار کوي د دې خلکو په باره کې بابا دې الله وبخښي وایي ونه ګوره او سوري ته کښېنه. زه لاول په ریاض کې نه یم او زه اوس الحمدلله په هغه سټیج باندې نه یم چې د کوم سټیج تاسو سوچونه کوئ. په راروان وخت کې زه د خپل مړي د خپل ژوندي د مریض شپه ورځ زه خادم یم او ذمهوار یم او د دې مشرانو هم زه د خپلو خاورې یم انشاءالله. شپه ورځ او د غلطو لارو نه به ځان ساتو او په هغه لارو باندې به ځو چې په کومه لارو باندې زموږ دا مشران ښه ښکاري. دا میسج مخې ته شیر کړئ د ټولو ملګرو نه د الله په امان.